نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې مسلمانا د مظلوم د خیرونه ځان وساته، ظلم مکوا، مظلوم به د تخیریو کې او د مظلوم د خیرو او د الله په میانس کې پرده نشته. د هر سیز الله تخکاره دی، د یو سیز نام د الله پرده نشته، هر شی الله تخکاری. خو د دې حدیث مقصد دا دی، دا عرفي خبره ده، د دې حدیث مقصد دا دی چې د نورو سیزونو په نسبت د مظلوم خیره الله ډیره زر قبلی. د د خولې نه وتل او قبلول سم دی. بس نو مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان سره زیاتی و نکی او ظلم و نکی. بعضی وقت کې سړی په خوله خیره وکي او بعضی وقت کې د سړی د زړه نه خیره وځي. د خوله خیره او د زړه خیره یو شان قبلیږي. یو انسان دړمن شي، د سره زیاتی وشي او د دړمن شي، نو کدی په خولې سو او نه وی هغه ظلم خدای ویني، کدی په خولې سو او نه وی خدا هغه د زړه په هغه خفګان الله خبرېږي. ډیر زر الله پاک دغه مظلوم ته وی لانصرنک ولو بعد حین، خیره قبول ده، اوس مدد بده کوم، اگر کس موده پس ولینی خو مدد بده کوم. زمارونو کله چې مسلمانان په لومبي ځل باندې د پیغمبر علیه السلام سره بعضې خلکو ایمان راوړ او مسلمانان شو، نو بعضې د مکې غټو کافرانو په دې مسلمانانو ظلمونه شروع کړل. په دې غټو کافرانو کې یو لوی کافر و چې د هغه نوم امیه ابن خلف. دا د مکې په تاجرانو کې، سوداګرو کې مالدارو، د منډو خاوندو، سرمایه‌دارو او د مکې یو لوی سردارمو. او دا مشهور صحابي چې تاسو ټولو د ماشومانو لویو په نوم په خولې د هغه نوم چلیږي، حضرت بلال رضی الله عنه، دا د غلامو، د په قبضه کې و. نو د غلامۍ ژوند خو ډېر سخت و، د مخکې نه دا غلامي را روانه وه. نو دې ظالم به حضرت بلال سره ډېر ظلمونه کول، حالانکه د هر چا خپل دیني، د هر چا خپل مذهبي، نو ظلم نی پکار، زیاتی نی پکار. نو حضرت بلال باندې به دومره ظلمونه کول چې تاسو هغه تاریخي واقعه اورېدلې دي. هلکانو له به یې ورکه او دې د مکې نه بار وباسئ او په شګو یې سملوئ او په سینه وله درنې درنې ګټې کېدی. دی به یې په شګو سملو او په سینه به یې وله درنې درنې ګټې کېښودو. او چې کله به وجود زخمی شو، په هغه زخمونو کې به یې ورته شګې اچولې او جامې به یې د غریب نه وویستې او د غنو څانګې به یې وړوله ورکړې، لکانو له ویشه به یې په دې یې وهې. هغه د غنو په څانګو به یې ووه او دې غریب به د مکې په کوڅو کې ترې منډې والې، واړه به ورپسې وي او نخره یې ترې جوړه کړې وه. ګوره څومره ظلم یې وکړه. الله خو وروستو د حضرت بلال مدد وکړه. ګوره د مظلوم الله مدد کوي. یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره روانو او په دې بلال دا نخرې کېدې او یو ټکي به یې ورته وی چې بس دا زوړ خپل دین ته راشه، د پلار نیکه دین ته، نو پرېږدو دې غږ درته نه کوو. هغه به هماغه چغه واله الله احد، چې الله یو دی، الله شریک نه لري. نو ابوبکر په لاره روان او د سره دا نخرې کېدې. نو هغه د مالک ته یې ولوي د امیه ته، وی دا خرڅی خو نه. هغه وی راشه خرڅې که په ده څوک څه کوي، د رنګ نم تور دی، د کار روزګارم نه دی، ټوله ورځ دغه منځونه دي او دغه چغې دي. وی خرڅومې. نو د خپل اندازې نه زیات قیمت یې ورته ووی. حضرت ابوبکر هم په هغه قیمت واغېسته چې واغې د ظلمونو نه خو خلاص شو، ځکه اوس خو دا
کافر د غلامین اووت اوس ظلم وسره نشي کولی نو دا بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دې غشتې مو که الله له دې غشتې مو که دې ځان له غشتې مو نو ما ته کار ښایه چې څه کار یې کېدله شروع کم او که دې الله له غشتې مو نو ما او خدای پرېږده بس پرېمېده ما خپل خدای ته چې د خپل رب عبادت شروع کم حضرت ابوبکر ورته وی نه بلاله ما ځان له نه یې غشتې ما الله له غشتې زه ته پیشه و الله دې پیشه بس ازاد یې که نو چې حضور پاک پې خبر شو نو رسول الله مبارک ډېر زیات خوشحاله شو او حضرت ابوبکر ته څه وی ابوبکر سیدنا ابوبکر زمونږ مشر دی زمونږ سردار دی و اعتق سیدنا او زمونږ سردار یې ازاد که ګوره بلال ته خپل سردار وی بهر کې اخو الله دا ظلمونو نه خلاص کو او الله پاک بلال له دومره لویه مرتبه ورکړه چې د رسول الله مبارک مؤذن او بانګي د خدای پاک جوړ کړ داسې لویه مرتبه ولا الله ورکړه او رسول الله مبارک ورته یو ځل فرمایي وی بلاله چې زه کلم جنت ته تللی ما کلم ځکه حضور پاک په خوبونو کې هم ډېر کره ته تللی دی نو ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی دی دا ګوره لویه منقبت دی لیکن هغه امیه چې کم ظالمو هغه سره خدای څه وکړل په مکه مکرمه کې یو صحابي حضرت سعد د دې امیه او د سعد یو بل سره دوستانه تعلقاتو دواړه مالدارانو نو سعد چې به کله مکې شریفې ته راغی حج لا یا عمرې لا یا تجارت لا د امیه سره به دیرو دوست دی او که دا امیه به کله مدینې ته لاړ یا د مدینې په لاره به تېرېده نو سعد سره به یې دمه کوله هغه سره به یو بل سره دوستانه تعلقاتو نو چې کله حضور پاک مدینې شریفې ته تشریف یاوړه حضرت سعد خدای پاک مسلمان که چې مسلمان شو نو د اسلام نه پس راغی مکې ته چې عمره به وکړم نو ته خو چې د امیه سره مې دوستانه د هغه سره به دیره شمه نو چې راغی مکې شریفې ته او د مکې خلک د مدینې خلکو ته ډېر غوسه و چې تاسو زموږ دشمن بوته او هغې لمپنۍ ورکړه حضور پاک او د هغه ملګري ډېر ورته غوسه و نو چې دا سعد راغی مکې شریفې ته او امیه سره دوست اوس خو امیه کافر دی سعد مسلمان دی حالت بدل شوی دی خو خیر دوستانه خو د مسلمان او د کافر هم په منځ کې وي تجارت خو مسلمان او کافر هم یو بل سره کولی شي نو چې راغی نو د امیه خو پیو سعد چې دا ماته د مکې خلک غوسه دی ځکه مونږ رسول الله مبارک او د هغه ملګرو له امن ورکړی دی نو د سعد امیه ته وی چې هلکه داسې ټیم وګوره چې خلک پکې نه چې زه لاړ شم او د بیت الله طواف وکړم وی ښه نو د غرمې په وخت کې عموما خلک ودي او بیا د مکې غرمه ډېره ګرمه وي سخته وي نو دواړه ووتل د غرمې چې غرمه به څوک نه او دی به پټ طواف وکړي او بیا به ځي مدینې ته اړو څوک به ترې خبر نه شي نو چې څنګه روان شو طواف لا نو چې چا نه یریدلو مغه وله مخې له ورغی چې ابوجهل دی ابوجهل خو پیژنده دا مالدار خلک دا سرداران خو یو بل پیژني ابوجهل امیه ته ویل که دا څوک دی سعد نه دی وی دی نو ابوجهل خو شیطانو نو آواز یې پرې راوویسته وی ښه تاسو زموږ دشمنانو له پنۍ ورکړې ده هغه هم بوتلل مدینې ته او ته زما په کلي کې په امن ګرځې بېغمه ګرځې قسم دی چې زما د دې مشر امیه میلمه نه وي چې تا سره ما کتلی وي خو د ده میلمه نو غږ درته نه کوم نو سعد خو یو قوم مشر بهادر هغه ورته وی ای ابوجهله ټیک ده چې تا به ما په مکه بند کې خو ګورې زه به دې په داسې لاره بند کړمه چې چا به ردې نه سختی که تا زه بند کړمه نو زه خو عمرې له به نه راځم ما نه به خدای ډو تپوس نه کوي ولې بس دشمن به دې نه مې پرېږدي خو تا به زه شام ته چې ته ځې نو زمونږ د مدینې خوا کې ستاسو لاره ده نو زه به هغه لار در باندې بنده کړم نو شام نه خو ستاسو ټول غنم او ستاسو غله او تجارت خو په شام دی نو تاسو باید د تجارت لاره بنده کړم چې پته راته ولګي
یو بل سره دوی خبرې ترخې شوې نو دی کې دا امیه پوه شو چې یاره اسې نه د ابوجهل ما نه خفه نشي چې ستا میلمه دی ما خو ستا په وجه ورته صبر وکړه خو دی خو په مونږ اواز راوچتی نو دا امیه د خپل دوست ته سعد ته وایي ای سعده ګورې زما په وجه درته غږ نه کوي نو تاله هم خوند درکړه دا ابوجهل زمونږ د دې ټولې علاقې سردار دی نو په دا اواز مه راوچتوه په د دې اواز راوچت کړه سعد خفه شو چې د خدای بنده ته خو ستا میلمه ما زما ستا تعلق دی نو تاله په کار داري چې ابوجهل ته وایي چې دا زما میلمه دی ولې ورسره بحثونه کوې نو بجای د هغې چې هغه ته نشي ویلی نو ما باندې اواز راوویسته وړه کې دا ووی نو په دې کې بیا ابوجهل سعد امیه ته ویوی ته خو به غږ نه کوې ته خو کشو نه کوې ستا متعلق خو رسول الله مبارک فرمایلی دی چې امیه به وجنو ستا متعلق خو هغه دا خبره کړې ده او تا ته پته ده چې هغه رښتیا وایي دروغ نه وایي خیر دغه وخت کې هغه معامله رفع دفع شوه او سعد راغی مدینه شریفې ته ابوجهل خپل کور ته لاړ او امیه چې کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې هغه زما رور یسریبي مدینې والا د هغه خبره خو به تا ته نه رسېدلې تا به نه اورېدلې نه څه وې هغه خو وی چې رسول الله مبارک زما متعلق ویلي چې امیه به وجنو او ښځې قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام دروغ نه وایي خو رښتیا وایي و یاره پې ولګې ټټنګ پې ولګې ښځه ورته وایي مړه ما یارېږه ټیزه نه یارېږې ته بارموزه هغه دلته نشي راتلی ولې یارېږې یاره وایي والله لا یکذب محمد قسم په خدای هغه خو دروغ نه وایي او دا خبره د خولې نه وتې ده اوس به څه کوي بس فیصله په دې وکړه چې زه د مکې نه بهر نو ځم هغه دلته نه راځي بس خبره خلاصه شو د خدای شان ته ګوره دې وخت کې د بدر غزا جوړه شو او د ابو سفیان قافله چې د شام نه راتلل نو مسلمانان هغې پسې وتي نو هغوی یو سړی راولېږه او په مکه کې اعلان وکړه چې ستاسو قافله لوټ کېږي او مسلمانان په حمله کوي نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې قافلې له روځئ د هغې حفاظت وکړئ ابوجهل لښکر جوړ چې لښکر یې جوړ کړو امیه ته ښځه وایي امیه خبره دې یاده ده د سعد وی یاده مې راښځې نه ځم دوی به دې زه نه ځم خو ابوجهل خو شیطان و هغه لکې سوچ کوو چې زه ځم نو ته به رانه سینګ پاتې کېږي نو راغی امیه پسې څنګه چل دی وروره مسله به څنګه وي امیه وایي زه خو ناجوړی یم او بیمار یم زه خو نشم تللی او د ځان په ځای که ته وایې چې یو غلام د سره ولېږم که دوه وی درې نوکران به ولېږم او زه ناجوړی یم نشم هغه پوه شو ابوجهل چې سړی یری اخیستی نو ورپسې جرګه راوسته دا واړه ځي او ته بوډا به نه ځې بیا ورپسې د ځوانانو جرګه بیا اخره کې د بوډاګانو جرګه راوسته چې دا ټول بوډاګان دي او ته پاتې کېږي دا خلک به د پورې خاندي د خدای بنده امیه غریب مجبور که چې مجبور یې که وی یاره ښځه وي ټیک ده یو ډېر اعلی اسخ لمخه چې په ټوله مکه کې د هغې نه اعلی اس دی نو هغه ته خو یړه کې دا واچول چې اعلی اس اخلم چې جنګ پې وکړم خو د دړه کې دا و چې اعلی اس واخلم چې په لاره تاسو نه پرې راوتښتم نو ښځې ته وایي ښځې ځمه وی هغه خبره دې یاده نه ده تا نه وی چې د مکې نه بار به نوځمه وی ښځې له غوندې ورسره ځمه او چې دې شپه شي وده شي راوبتښتم ابوجهل خو پیو چې دا خبیث په دې لار کې نه تښتي نو هغه یو څو الکان په ده مقرر کړل چې تاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکاجي درنه ونه تښتي نو قافله خو ځای په دې دمه کوي نو چې قافله روانه شو یو ځای کې خیمې خښې کړې دمه کوله نو امیه دا چلو که چې ځان ته اس نږدې ودراو اوښ یې نږدې ودراو او دی سوچو چې دا خلک وده شي بس په اوښ بخپه واړم او تختم به واپس مکې ته هلته خو بیا ابوجهل الکان مقرر کړي نو چې دی څنګه اوښې ودرولې او خلک وده شو دی راپاسېد هغه الکان ورامنډه کړې کاکاجي څه کوې او دا خو هلکه دا الکان ویښ دی کاکاجي څه کوې لوټه پکاري چې دله راوړو او دس ماته چې د سره لاړ شو شپه ده او که بل هایک سرکوزو تاسو څه کوئ
زه اوده شی داسې راپاڅېدم نه موږ ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا حاجتي څه ضرورتي او ستا موږ له خوب نه راځي ستا خو مشرانو د دي موږ ستا خدمت ته ولاړ یو بس دی پوه شو چې دلته خو کار خوند ونه زه بل ځای کې چې قافله دمه کوي را تختم به چې بل ځای له قافله ورسېدله او بیا خیمې ښخې کړې او خلک وده شو د اوښ ځان سره خوا کې تړلی و نو دی راپاڅېد هغه هلکانو بیا را منډه کړې کاکاجي څه کې خیر دی یا سرکوزو تاسو څه کوئ ما پسې نښتې یې داسې راپاڅېدم چکر نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو اوبه پکاري لوټه پکاري لوټه پکاري بل څه پکاري مونږ تا ته نه تاسو دې وته چې نه مونږ خوب نه راځي مونږ خو ته مشر یې د مونږ کاکا یې هلته بیا خوندونه خو چې کله به دې پاسېده او را تښتېده به هلکان به ورته را مخکې کېدل د دې حده پورې چې بدر ته یې ورسو چې بدر ته یې ورسو جنګ شروع شو نو دې امیه پسې یو دوه مسلمانان ورپسې شو او د سره زوی په اوښ شاته سور دی چې مسلمانان ورپسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره د دوستانه تعلقاتو عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه ای عبدالرحمن اله ما بچ کا ما نبي علیه السلام لره سوا هغه وی اوښ دې ځغلاوه د اوښ ځغلو او اوښې درونو دی په خپله غټو او زوی مې دوه کسانو نو درون اس خو منډه نشي والی نو بس دا چل او مسلمانان ورو رسېدل بس دا چلو که هغه پښتانه وي چې د انسان په خپل سر راشي که نه نو بیا نه زوی او نه ښځه او بیا بل څه نه پېژني بوډۍ وه او زوی ناجوړه نو وی خدایا ما مړه کې خو د ما دا زوی جوړ کې د شپې وله ملک الموت راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه پېژنې ناجوړه مې زوی دی او ته ما پسې راغلی نو دا د چا په سر نه راغلی نو چې پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي نو خپې اوچته کړو زوی ته اړمه کړو لته یې ورکړه زوی شاته وغورځو مطلب یې دا چې یو به د ما اوښ سپک شي نو منډه به وایي بچ بشم او بل دا مسلمانان مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم خو چې څنګه یې ښکته وغورځو بس مسلمانانو خو یې دوی له یو دوه درزه ورکړله خو یې بېغمه کړه ده پسې شو چې ورپسې شو را لاندې کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز ورکړه عبدالرحمنه څوکم وی اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړی چې ټوپ یې کړی عبدالرحمن ابن عوف راغی د پاسې پې ځان ور واچو او دا وښودی مسلمانانو ته چا دا حضرت بلال هغه سره خو یې ظلم کړی چې کله دې څنګه مخامخ شو بلال چغه کړی غونډۍ ته وخت لا نجوت ان نجا امیه لا نجوت ان نجا خلک هغه امیه دی ګورې که دې د نن بچ شو زما خیر نشته هغه غریب یې دونه یرولی و دونه یې والی و نو چې څنګه په ځمکه پرېوته نو عبدالرحمن ابن عوف پې د پاسه سملاست صحابه ورته عبدالرحمن پاسه دې وجنو وی نه بس پرېږدې دې نبي علیه السلام له بوځم هغې خو وی که ورورسېد خو ماف کوي یې ځکه حضور پاک خو رحمدل و وی پاسه خو خیر هغې دې ته نه پاسېده دا نه پې د پاسه غورځولی نو دې ډېر غټو نو هغې بس د لاندې نه په دې خېټه کې وله توره ور ومنډله او بېغمه یې کړه د مارونو دې اندازې ته وګورئ او یا کسان کافران خدای پاک په بدر کې مردار کړل او یا نو چې او یا مردار شو نو حضور پاک صحابو ته وی هلته یو لوی کوی و غټ شړ وی دا ټول په دې کوی کې ور وغورځوئ قلیب بدر نو دا کافران ټول دا یو کم او یا د ده نه بغیر هغه خو یې ټول په کوی کې ور وغورځو او د پاسه یې پېښورې ور وویشتې او دې په میدان پاتې و پړسېدلی و نو چې دې راښکه کوي ته نو اندامونه به ترې وتل دومره سخا شوی نو حضور پاک ته صحابه وی دې بلا سره څوک و وي همدقه هلته پېشکې د پاسه ور واچوي بس پرېږدې دا ولې دا د هغه حضرت بلال د ظلم انجام ټیک د تا خو یو وخت کې ظالمه ظلم وکړه هغې غریب سره هغه بې کسه بې سوکه سره او زیاتې دې ورسره وکړه او نخرې دې پرې وکړه او دې خندل خندل به دې وپورې لیکن الله هغه بلال نه څه جوړ کړو تا نه خدای څه جوړ کړل دنیا کې هم خدای رسوا کړې ذلیلې کړې مردار شوې او د لاش دې هم رسوا شو او د قبر او بیا د آخرت رسوایی د الله ته معلومه ده چې الله به د سره هلته کې څه کوي
نو د ظالم انجام ګورې خرابي. الله پاک ظالم له مهلت ورکي خو چې کله رونیسي نو بیا د خصمي او د خلاصي لار بلني. یو بادشاه په یو علاقه تېرېده، نو هلته ډېر ښکلي سیند و ځنګل و، یخه علاقه وه، د علاقې خوښه شوه. نو نوکرانو ته یې وی دلته مال یو محل جوړ کړې، ځکه ښکلې اوبه هم دي، اعلی ابشار هم دی او ځنګل هم دی او سیند هم دی، خشته سپینې اوبه دي او علاقه هم یخه ده. یو خشته محل دلته جوړ کړه چې د هغې نه ښکلې محل بل نه، او چې د چا ځمکه پکې راځي ونیسئ، او که د چا کور پکې راځي روان کې. دا علاقه مکمل د خلکو نه پاکه کې چې د چا کور هم نه کې د ما محلي. بس ټول خلک لګیا شو، ګلکاران او هغه زمانه کې چې کم انجینرانو او کم خټ والو، بس هغې ځای خوښ که بادشاه ورته ځای خو محل یې شروع یو ډېر شاندار فراخه خشته محل یې وله جوړ که سوچته او په ډېر ښه انداز یې وله جوړ که. نو بادشاه ته خپل وزیرانو وایي چې بادشاه سلامت محل تیار شو، هېڅ کار پکې نه دی پاتې. اوس که تاسو راځئ دې محل ته او د دې محل افتتاح کوئ او یا کډه وله راوړئ نو ستاسو خوښه ده. بادشاه په ډېر دوم دام او شایانشان طریقې سره په خپل قیمتي اس سور شو او خلک ورسره دي لښکر او وزیران او محل ته روان شو. چې محل ته څنګه ورنږدې شو نو یو کور د محل سره خوا کې او د محل ته مخامخ یو کچک کور. بادشاه دی خلکو ته وی دا څه شی دی؟ وی دا یو بوډی د هغې کور دی او د دې بوډۍ هېڅوک نشته، نه بچي شته او نه خاوند شته او نه بېلې بیا سرې غریبه ده، دا د هغې کور دی. تاسو ته ما نه وي چې کورونه ټول روان کړئ چې دلته یو کور هم نه وي، ټول هم روان کړل، خلک هم دې نه وشړل، خو دا بوډۍ غریبه وه چې د دې دا کور هم روانه نو دې ډېر وجړل چې د ما خو هېڅوک نشته او دلته مې دا یو رکوټې کور دی نو ما سره ظلم مه کوه. نو موږ د دې بوډۍ دا کور پرېښود. بادشاه وی بوډۍ پکې سي اله به زه د خپل محل ته وردننه کېږم چې د بوډۍ دا کور روان کړي او دا ځای اوار کړي او دا خټې لوټې ته یې خو وغورځوي. به د بادشاه اړو وایي بادشاه دومره جابر و چې واپس لاړ، نه وردننه کېږي، دا دې پاسې خو وردننه وځه یا بوډۍ راوغواړه چې خپله ځای که چې خفه کېږم تاله بل ځای کې ښکلی کور جوړوم راځئ. د بوډۍ کور یې روان که، بوډۍ بادشاه خو لاړ محل ته، هله به دننه کېږم چې دا کور روان کړي. بس فوراً پوج پولیس رالل اډرو او د بوډۍ کور یې روان هر څه لرګي مرګي او خټې لوټې وله تس نس کړلې او میدان یې ورکړه. بوډۍ الله ته لاس پورته کړ. ګوره ظلم نه پکار. دا بعضې دوا مجیبوي، بعضې سړی وایي خدایه ما وبخې، دا هم د الله نه دعا ده، او بعضې سړی د الله صفتونه شروع کړي، یا خدایه ته خو ډېر مهربانه ذات ای پروردګاره تا ته خو په غریبانانو ډېر مهربان او خدایه که ته ما وبخې نو ستا پکې څه کېږي او زه خو ډېر محتاج. یعنې دونه د الله صفتونه وخپېږي او خپله عاجزي ورمخکې کړي چې هغه دعا خشته کړي او مزېداره کړي ښکلې کړي. نو دې بوډۍ هم د خدای نه عجیبه سوال وکړ، څه وایي؟ یا الله زما دا کور چې روانېده نو خدایه که زه نه وم نو ته چاته تللی وې؟ ته خو وې که او الله چې زما دا کور روانېده نو که زما طاقت نو خدای ستا زور څه شو؟ ستا طاقت څه شو الله؟ دا اوس عجیبه خبره ده، ناشنا سوال. الله که زه نه وم ته خو وې، او خدای که زما زور او طاقت نو غریب وم بې کسه بې څوکه وم، نو ته خو بې کسه بې څوکه غریب نه وې، بې طاقته نه وې، ستا طاقت څه شو؟ دا سوال یې الله ته وکړ. او دا سوال یې چې موږ دا په یو عجیبه انداز وکړه. یو نیک سړي عالم له لاړه دا بوډۍ وایي ما سره خو داسې ظلم وشو. سوال وکړه دې بادشاه چې خدای تباه کړي. هغه ورته وی ولې ستا خدای نه دی څه؟ تا لا سوال چل نه راځي، په خپله ورته وژاړه که. نو بس خدای ته په ژړا شو. یا الله که زه نه وم نو ته خو وې چېرته تللی وې ته؟ او الله که زما زور نه نو ستا طاقت څه شو؟ چېرته تللی وې؟ چې دی ووی او دی وخت کې بادشاه په اس سورو د محل دروازې ته ننوته،
په یو لوی شان افتتاح کوله چې په هغه اس د پاسه ملک الموت راغی او سیت یې وویسته او خبره ختمه شو. نه محل ولیدم په سترګو، نه وردننه شو او نه خوشحالي محسوس کړو. الله خو په دې قادر بادشاه دی، کولی شي که نو ذکر رسول الله مبارک فرمای اتق دعوت المظلوم، د مظلوم د خیرو نه ځان وساته، فانه لیس بینها و بین الله حجاب. د خدای او د مظلوم د خیرو په میانس کې پرده نشته، حائل نشته، دا ډېر زر قبلیږي. نو ظلم به نه کې. انسان خو څه کې زمارونو انسان چې په حیواناتو ظلم وکړي په الله خفه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی ما ته الله جنتونه مخول او ما دوزخونه ولیدل. وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده او په دوزخ کې پې پیشو چکونه لګول. اوس الله په دې قادر دی چې دوزخ کې څوک سوځي څوک نه سوځي. اوس زقوم یو بوټی دی، اب په دوزخ کې وي اور به پیړو اثر نه کوي، دوزخیانو له به یې ورکوي. په دوزخ کې به دا نیکان خلک ګرځي، عالمان به ګرځي، عالمان او خپل ملګري به د دوزخ نه وباسي. عالم پکې دا دی ورنه نوځي، هغه ته غږ هم نه کوي. حافظ به پکې نه نوځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي. شهیدان به پکې دننه ګرځي او بعضې خلک به دوزخ نه وباسي. دا خدای شان دی. چاته اور ابراهیم علیه السلام په اور کې پروتو، هغه ته غږ هم نه کوي. اور خو د خدای په قبضه قدرت کې دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې رسول الله مبارک فرمایي یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول. نو ما تپوس وکړو چې دا ښځه باندې دا پیشو ولې چکونه لګوي؟ وی دې ښځې دا پیشو ساتلې وه او بیا په پنجره کې یا په یو ځای کې بنده کړه، نه وله خوراک ورکو او نه پرېښودله چې ځان له په خپله څه پیدا کي او ښکارو کي او څه وخوري. نو د هغه پیشو د ظلم د وجې نه رب العالمین دا دوزخ ته ولیږله او په دوزخ کې هغه پیشو پې الله پاک مسلطه کړه او چکونه پې لګوي. نو ګوره چې په پیشو ظلم کې ما د یو مشر نه یو ځل خبره اورېدلې وه. یو خان و د هغه زوی چا سره دشمني وه، هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی، دا د مردان علاقې طرف ته هغه دشمن د خان د زوی نه ووجلی، بل چا ملک او داوی په دوکړه او دا د انګریزانو زمانه ووی. بل چا عمل کړی خو د دشمنو داوی د خان په زوی کړو دی ګیر کې چې ګیرې که خبره دې ته ورسېدله ګواهۍ پې دونه مضبوطې شوې چې په دې د پانسۍ حکم وکړو د خان په دې زوی او د خان دې زوی به وي چې زه بېګونه یم، ما دا قتل نه دی کړی، خو خیر به د دروغې ګوی وه او بس جج فیصله وکړو، بیا بل عدالت بل اپیل منسوخ که، بل هم بل اپیل مسترد که او بس اخره کې د پانسۍ کوټې ته ورسېد. وی د خان دې زوی به وي چې ما به خدای بری کوي، ما ته پته ما به الله بری. هلکه سپریم کورټ اخیري چې کم عدالتو هغه دې اپیل منظور نه که او ته ما به خدای بری کوي. وی بس ما ته پته چې ما به خدای بری کوي، ما یو جرم کړی دی چې هغه ما ته معلوم دی او د هغې دا مړی مې نه دی کړی، خو یو جرم مې کړی دی، هغه جرم ما ته معلوم دی او الله ته معلوم دی او دا هغه جرم سزا پانسي نه ده، دا هغه جرم دغه سزا وه چې دا ما د جیل کې راکړه، دا هغه جرم دغه سزا وه چې په ما د پانسۍ حکم وخته، خو هغه جرم کې پانسي نشته، انشاءالله ما به خدای بری کوي. نو د انګریزانو په قانون کې دا وه چې هغوی به کله جرګې ته کیس ورمخکې کړ، جرګه به کېناسته، هغوی به په کلي کې پوره معلومات واخیستل، هغوی به فیصله کوله، دا کیس جرګې ته لاړ. مشرانو نه ورو چې جرګې ته لاړ، جرګې چې تحقیق وکړه نو دا سړی بېګناه، نو جرګې ووایي چې دا بری کوي، دا بالکل بېګناه دی. وی سبا دکه بېګاله د پانسي وه او ناګانه اډر راغی چې دا بری کوي، وی راخلاص شو، بری شو. وی چې بری شو نو دنه چا تپوس وکړه چې هلکه ته مطمئن وی او تا دا خبره کوله چې زما به پانسي نه کېږي، تا ته څه پته وه؟ وی ګوره تاسو ته خو ما ویلو چې ما یو جرم کړی دا مې خدای په هغې کې راکاږي او هغه جرم د پانسۍ نه دی، ما به خدای خلاصوي. وی څه جرم و؟ وی یاره یو ځای کې مې روټۍ خوړه
او پیشو را ټوپ کړې او د کټ پلنګ راته کېناسته او زما نه ډوډۍ وتښتوله. پیشو غوښه وکړه روټۍ واغې وتښتوله او د کټ پلنګه کېناسته یې خوړه. وایي ما سره تماچه وه تماچه مې راواغېسته او هغه پیشو مې وویشته. دقه ظلم مې کړی دی خو د پیشو په ظلم کې د خدای رانیولې. هغه دونه هغه پیشو ظالمه نه وه، هغه د کور بلده پیشو وه چې غوښه یې وتښتولې انوړی یې وتښتوله نو ما ته په کټ پلنګه کېناسته نو په کار وه چې ما ورته نوره ورچولې وي نو ما تماچه راواغېسته مستي مې پرې وکړه او پیشو مې په هغه ځای وویشته. نو دا هغه جرم و. نوره ما ته پته وه چې د پیشو دا جرم دونه نه دی چې ما به خدای پانسي کوي او ما خدای ته توبې مستې دي. د مارونو چې په څاروو ظلم کې الله پې خفه کېږي. رسول الله مبارک له یو ځل په جومات کې تشریف فرما اوښ راغی. اوښ نیغ را روان دی او جومات ته راننوت. خلکو شړه نبی علیه السلام یې پرېږدی د اوښ فریاد راوړی دی مې شړی بس د هغې حکم اوښ نیغ راغی چې راغی د رسول الله مبارک ته مخامخ کېناست او غړانګ یې اوده کړه او د پیغمبر علیه السلام د دې دواړو خپو مبارکو په میانځ کې کېښوده او برلار یې شروع کړو د سترګو نه اوښکې روانې دي. برړېږي لکه چې جاړي او سترګو نه اوښکې روانې دي. بس نبی علیه السلام وفرمایل وی دې اوښ ما ته فریاد وکړو د دې مالک راولې. مالک یې راوستو. رسول الله مبارک هغه مالک ته ولوی وی دې اوښ ما ته ستا فریاد وکړو. څه فریاد یې وکړه د الله رسوله؟ وی ده ما ته ووی چې په ما مالک کار کوي او دمه نه راکوي، ستړی په ستړی را باندې کار کوي. دویم فریاد یې راته دا وکړو چې په ما کار کوي او خوراک نه راکوي. وی بلکل یې درته ټیک وویل. وی ګوره ظلم په حیواناتو مه کوئ، په دې کار هم کوئ او داسې وخت کې د کار نه بندوئ چې دې ستړي نه دي څه نه څه دمئ او چې کار پې کوئ نو خوراک هم وله ورکوئ. ګوره په څاروو هم ظلم منه دی او بلکې ډېره ناشنا راته بله وویم نبی علیه السلام ګوره څاروي خو مکلف نه دي، څاروو له خو نه جنت شته نه ولا دوزخ شته، عقل پکې نشته، شعور دی پکې. لیکن حضور پاک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله څاروي م راولي میدان د حساب کتاب. نو کم څاروي چې په بل څاروي ظلم کړی دی نو الله به د هغه مظلوم څاروي دپاره د هغه ظالم څاروي نه هم بدل ویل. ښکراور څاروي په بېښکرو حمله کړې ده، هغه بېښکرو له به خدای پاک ښکرې ورکړي چې دا خپل انتقام او بدل تېوان. څاروو له به هم د یو بل نه بدلې والي نو بیا به الله دا څاروو ته وي کونو ترابن نو دا به خورې شي، ختم به شي. نو څاروي که په څاروي ظلم کوي هم الله نه برداشت کوي. نو چې د الله بنده د الله په بنده ظلم کوي او بیا مسلمان په مسلمان ظلم کوي هغه خدای چېرته برداشت کوي. او ورونو دا ګورئ زه تاسو بنیادي خبره وکړم چا چې په مسلمان ظلم کړی دی د هغه اخري حشر ته وګورئ نو خدای پاک هغه په خرابه طریقه مردار کړی دی. ظلم به نه کوي، په ظلم الله خفه کېږي او د ظالم متعلقه پروردګار اعلان کوي لانصرنک ولو بعد حین چې زه به دې مدد کوم څه وخت پس به خو مدد به در سره کوم. د عبیدالله ابن زیاد دا د کوفې ګورنر و، د حضرت حسین رضی الله عنه سره څونه ظلم و. تاسو تاریخ وګورئ پته به راته ولګي. 83 د خاندان نبوت ماشومان بچي او ګلان شهیدان کړل، لیکن خدای هغه سره څه وکړل؟ په هغه خدای بل یو سړی مسلط که او حمله پې وکړله او سره د خپلو ټولو ملګرو یې مرداران کړل. نو په ترمذي شریف کې یو روایت دی او په مشکات کې هم شته. یو کس وایي زه په موقع موجود وم چې د دې عبیدالله ابن زیاد د ده او د نورو ملګرو سرونه په د جومات نه بار په یو میدان کې خواره واره پراته، سرونه یې ترې پرې کړي او د جومات نه بار په میدان کې خواره واره پراته او خلک راغلي او تماشې ته یې ولاړو په دې وجه چې د عبیدالله ابن زیاد حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم کړی. وی دنیا خلک ولاړو، وی دې خلکو به چغې کړه جاءت جاءت جاءت، راله راله راله. وی ما وی چې دا څوک یادوي؟
نو وی زه ورلمه او په دې خلکو کې ځان مې وردن نه که چې دا دوی څوک یادوي چې راله وی چې مې وکتل نو یو اجدها خامارو یو ماره وه حیه ورته وایي په عربۍ مار وی دا مار به راغی په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغه عبیدالله ابن زیاد په دې سپیمو کې به وردن نه شو نور مړی پرېښودل د هغه په سپیمو کې او لږ ساعت به وه مار به راووت بیا به لاړ چې لاړ نو بیا به راغی نو بیا به خلک وایي هغه دی بیا راغله هغه ماره وی چې بیا به راله نو په دې مړو کې په دې لاشونو کې به ګرځېده او د دغې عبیدالله ابن زیاد په سپیمو کې به وردن نه شو او څه ساعت به پکې غیبه وه بیا به ترې راووته یعنې خدای مردارم که د حسین رضی الله عنه سره ظلم وکړ او د مردار کېدو نه پس په جن الله خلقو ته وښودل چې په سپیمو کې دا د مار ورننوځي نو چې په قبر کې به یې څه حال او په آخرت کې به یې څه حال د مارونو ظلم به بلکل نه کوه پلار په زوی رور په رور ګاونډي په ګاونډي خاون په ښځه ښځه په خاون انګور په خواښې خواښې په انګور زیاتې به نه کوي نن سبا چې د چا وس رسي که ګاونډي په ګاونډي ظلم ورسره کوي چې وس یې بر شو خواښې په انګور خواښې ډېر مسایل راځي بیا انګور د دا نه بدماشه جوړه کړي او په خواښې ظلم کوي خواښې غریبه بوډۍ وي محتاجه یې ورته که دا د دا نه بدماشه جوړه کړي او ظالمه جوړه کړي چې دا خو زما لاسته ناسته ده ته چې د چا ښځې او د چا د وجې نه مزې کې هغه د چا نه پیدا دی ظالم ظلم ولې کې او زوی ورته لمسی خاون لمسی د خواښې غریبه د بوډۍ ده د خولې نه چې یو پوټې غوندې خبره وځي نو دا ظالمه ورته خاون لمسی او کله داسې ظالمان مې لیدلي چې خپله بوډۍ مور یې والده او خپل بوډا پلار یې والده دا ظلم یوازې دا نه دی چې ټوپک سړی راوالي او بل پې ولي دا ظلم خو بلا مرتبې دي نو دا که انګور خاون لمسی مور ته او د یوې نه ورته سل جوړی او یا خواښې کنځي دا انګورم ظالمه ده دا چې کله بوډی شو دغه چل به ورسره کېږي دې وخت کې خو ته ځوانۍ په جوش کې دې وخت یو خاون په تا مهربان دی نو په ځان نه پوهېږي الله به درنه دا بدل اخلي پرېږدي چېرته بیا یاد وساتئ زما وروڼو چې کم هلک په هلکانۍ او په ځوانۍ کې کم ظلمونه کړي دي یا کمې پیغلې چې په خپله ځوانۍ کې څومره ظلمونه کړي دي که دا هلک بوډا شو دا پیغله بوډۍ شوه حقه چل به ده سره په بوډاوالي کې کېږي بعضې خواښې هم په انګور ظلم کوي بعضې موږ ته راځي د جینۍ بچي نه کېږي نو د بچي خو د خدای په لاس کې نو دا خواښې وله پې غرور وي تا بچي راونړله او تا داسې او ته نه بچي د دې اختیار کې چې راونړله او ته جینکۍ راوړی ولا کان نه راوړی دا دې د چا خوښې چې د مالې جینکۍ پیدا شي دا خواښې ظلمونه کوي او زوی ته وایي چا به بله ښځه دله کو نو په خوشحالۍ وکړه که نه که بچي دې خوښي او نسان وسي دې خوښي نو دویم واده څه منع نه دی ګناه نه ده او په طریقه وکړه که نه دې غورونه ولې کوې دارنګې خان په خپل نوکر او افسر په خپل لاندې کلاس فور ظلم او زیاتې نو دا ګناه ده دا ناروا دا حرام دی ظلم به بالکل نه کوي د ظالم سره الله مدد نه کوي او د مظلوم ډیر زر رب العالمین مدد کوي ډیر زر یو سوداګرو پخوا خو د شړې علاقې به وي او پیاده مزلې به وي او د سارو نو دې په لاره یو علاقې ته تله تجارت سامان هم ورسره نه خو په قافلو کې خلک تل د قافلې سره ځان ملګري کو نو یو سړی ول راغی کومه علاقه کم خوا ځې وی پلانکې ته یاره وایي ما ځان سره بوځه کرۍ به درکړم او دواړه به سره ملګري وي لارم ما ته معلومه ده د پې داسې د عاجز مسکین ګمان وکړه د سوداګر هم وی چې دا خو کرۍ به هم ترې والم او د لارې ملګري به مې هم شي ابه ځو به اوس هم داسې بعضې خلک کوي په کرۍ په بانه باندې موټر ته وخېږي او چې شړې ته یې بولي نو ډرایور هم مړ کړي موټر هم ته وتښتي د دې سړي دا نیت و ورسره سور شو قریبه درکه موضوع به چې روان شو یو دوه لارې وې
نو دا الک دې سوداګر ته وایي چې په دې لار لاړ شه او ته وایي دا ما ته نه معلومه زه خو همیشه په دې لاره ځم وایي دا بله ما ته معلومه را دا لنډم ده او په دې ستا د څاروي ګیام شته او سور یم دی په دې به لاړ سوداګر وایي چې دا بس ټیک ته روان شو تلل په هغه لاره باندې تلل هغه په یو ناګهاني خطرناک ځنګل ختمه شو یا لکه دا دې په کومه راوستم بس هغه سړي ټوپ کړې ده څاروي نه د اس نه او چاړه ورسره وغې راوویسته او دې سوداګر مټ نه ونیو لاندې راوغورځول پرېږدم دې چېرته سوداګر وایي چې دا خو زه په جنجال اوړېدم دا خو په ډاکو اوړېدم هلکه بس داسې کار دی چې څه غواړې ما سره کمې پیسې دی هم واله او چې کوم د تجارت سامان دی هغه هم واله او ما ته غږ مه کوه ما پرېږده نه ویل اول به تا وجنم دا چې تا پرېږدم خو ته ال وې لومبې به تا وجنمه او د هغې نه پس به سامان نه نالم بس سوداګر خو پوه شو چې دا خو زما مرګ راغی نو ډاکو ته وایي ښه داسې وکړه ما پرېږده چې یو 2 رکاته لمونځ وکړم چې مې وجنې چې اخر کې خو یو 2 رکاته لمونځ وکړم که نه هغه وی زه وکړه وي دا مخامخ کپري نه د خلکو دا مې ټول وجلی دي دا ډوکي نه دا مې او دې منځونه کړي دي ما نه دي مانځه دوی نه دي خلاص کړی ځکه ته مونځ کوې او ستا یو اخري هغه ارمان دې پوره به چې خو مونځ دې ما نه نشي بچ کولی دې غریب مانځه ته ودرېده انسان وس خو همدغه دی چې بیمار شي یا ګیر شي نو الله ته به چغه وه بل خو زمونږ څوک نشته که زمونږ دی خو زمونږ رب دی که الله دی د غریب چې مونځ شروع که صورت فاتحه ووی او صورت وی تیر شو یو آیات ولا خوله له راغې امن یجیب المضطر اذا دعاه چې یو سړی محتاج او الله ته چغه وی څوک دی بې د الله نه چې بچ به کي بې د الله نه څوک نشي بچ کول دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټک ټک ټکار شروع شو دې مونځ کوي او ټکارو سره ناګانه یو شرق شو چې د راوګرځېده نو یو شهسوار په اس باندې سور نیزه ورسره وه او بس نیغ راغې د اس نه راکوشو او دغه ډاکو یې په نیزه باندې ښه مضبوط وو او چې د نیزې نه یې سینګ وی غورځو نو اور پې بل شو په دې ډاکو باندې وسودې مړم شو سودې دې سوداګر زر هغه سړي ته ور مخکې شو خدای د سره خو که ته څوک یې زه خو دې د غمه بچ کړم ډاکو ظالم خو زه وجلم د دنیا نور هم وجلی دي زه خو د غمه بچ کړم وی زره دې آیت امن یجیب المضطر غلام یم چې زه په اووم اسمان کې هم چې تا خدای ته چغه ووالې نو الله وی زه اسمان فرشته یم الله وی څوک به د مدد له لاړ شي نو ما دله ځان راورسوم نو ګوره چې ظلم به نه کې مظلوم د خولې نه چې اوخته غرق دی په همسایه به ظلم نه کې په نوکر به ظلم نه کې په زمیندار به ظلم نه کې زمیندار به په نیک هم ظلم نه کوي چې هر څه ته کور ته وړي او دا نوکر او همسایه به په هغه مالک هم ظلم نه کوي دواړه طرف ته به ظلم نه کوي خواښې به په انګور ظلم نه کوي د انګور غریبه محتاجه د لاس به خدای ته اوچت کي ظالمې غرقه به شي او دا انګور به په خواښې هم ظلم نه کوي دا خواښې خو بوډۍ د محتاجه د خدای ته به لاس اوچت کي تباه به شي ګاونډي په ګاونډي مالک په خپل نوکر او مشر په خپل کشر په خپل مشر ظلمونه به نه کوي ظلم انجام طبعی دا ظالم خدای را نیسی چې را ونیسي نو بیا پریدي نه دی وجه نه ما د رسول الله مبارک دا حدیث تاسو ته وی چې ای مسلمانه دا مظلوم د خیرونه ځان وساته د خیرو د خدای په منځ کې هیڅ قسمه پرده نشته او زر قبلېږي حضرت بلال د پلار نوم رباح ځکه یوه هم سیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانک نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق دی د پلار نوم یې رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی مور یې وینځه وه او دی غلام حبشې نه راغلی او په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او دی پیدام په مکه مکرمه کې دی او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویختیم ګلګوچي او اوږد قد او وجود یې نری لره او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلام هغه له به یې ګډې چیلې سره
نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار مینا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناستو. حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق. نو دی بلال هلته ګډې چیلې سرول د عبدالله ابن جدعان. نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکا هل فی شاتک لبنو ستا دې ګډه چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې. نو هغه ورته وایي چې زما ګډه چیلې خو ټولې اوچې دي، یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلې دي، خو اوسیرکما علی نفسی، نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر دی. ځکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي، دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی، هغې سره تعلق. او ابوبکر هم پېژنده رضی الله عنه. نو وی اوسرکما علی نفسی، زه به تاسو په ځان غوره کم. نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې. نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله. چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله، بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله. نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه. نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو، دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانس کې پیشته. نو په بلال یې مغه پی وسکل. نو حضور پاک ولا دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی، نو ما نه منې، ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې. وی ته د خدای رسول یې، خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی؟ وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو د شریک نه لري بس. او چې ما ته الله کم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم، نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي. وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې، ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل. دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه، پیغمبر له خدای یو طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي. نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای. حضور پاک ورته بلاله ګوره چاته غږ مه کوه د اسلام او دلته راځه، مونږ به روزانه دلته ناست یو. نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیم، هغه به ډېره ښه ده. او چاته غږ ځکه مه کوه چې ړومبې وخت دی. نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر هم، او ته خو پردی غلام یې، بیا به ښه ده درله تکلیف درکوي. نو چې ده کور ته ګډې چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی. نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډې چیلې کوم ځای سرولې دي؟ داسې ده لکه چې ښه ګیا دي مونتي، ځکه نن دې ګډې چیلې ټولې سربې راغلې دي او دې یوه چې کومه لنګه وه هغې کې نن پیم ډېر دي، بیا هم دقه ځای ګډې چیلې سره وه، دا دې ډېر ښه ځای موندلی دی. نو د سار له بیا هلته ګډې چیلې بوتلې نو بیا به هلته سرولې او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیسکل او په خپله به یې مسکل. څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکه هم وي نو ورته خوشحاله و. لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره، خو هغه مینه محبت رو زیاتېږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کېږي. نه یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده، داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوږلې، اخو د هغوی خدایانو هغوی به ورته سجدې کولې عبادت به کو، ده پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي، تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده، په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي. نو چا ولیده ده چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو، خو چې اسی کا نو هغه خبره خوره شوه. ابو جهل رزیل ته خبره ورسېده، اخو هغه هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه.
نو هغه راغی د دې مالک له عبدالله ابن جدعان لا ورته وی دا د کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پریښي دي وی ما پریښي دي وی وی دا سوی اوس بسلو خان د لات او د منات د خپل خدایانو په نوم خیرات کوي ما پریښي دي وی او پریښي دي وګوره دا خبره مکوه عمرو ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبره مکوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر لوی قدر دی اوس بسلو خان راولم او خیرات به کم وینا هغه حبشي غلام دی هغه دی مسلمان کړی دی هغه دی د پیغمبر عقیب او تبیدینه وی صحابي به وته وی ادي صحابي کړی دی او د محمد مرګره کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ مرګره خو ته غږ نه کې او غلام دستا غلام بستانه بغیر تپلا نکدین سنگ پری دی او زمونږ په خدایانو دی غلام دی حبشي لاړې تو کړی دی وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شم نو بلال یې بوته وی دا دی ولې کړی دی رښتیا لوایا بس دا غزله کې د الله مینه نه نوته و دا غزله کې د الله محبت نه نوته وی بالکل می کړی دی ولی وی دا خدایان نه دي دا د کاڼي مورته دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائنات خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حق زما رب دی او هو احد هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته چې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کوم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په دوال او ټکول شروع شو او داسې واله او ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې بهږي امیه راغی او بویې ته وی ما لی راکه دی به زه سم کم دی نشي سمولی وی ها زه ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمارونو تاسو نه دي لیدې ما لیدلې دي چې په دې غرمه 12:01 بجه کې سپلی ته هم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړېږي او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې خپه کېښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوته په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډا او په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي را ماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مری کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکې راواغېشتې او دی به یې ووس غلو به او چا به تیږې راواغېشتې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوا یې حلال کړې وي غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره وزغره ده اوسپنو د کړوب کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره په سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچوله نو زه به یې تڼاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به وی چې د خدای ظالمه دا احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه چې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابو جهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما رونو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته ساسېږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهېدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهېدلی کلو اناء ترشحو چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته ساسېږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسېږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقته شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وړې وایي د دوی زړه کې ګند پروت دی
اسې ځان ته وایي مسلمان چې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې دی ګن پروت دی د خولې نه به دی ګن راوځي ته نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرته او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به در راوځي او که په معده کې دی کوکاکولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمې دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دی د ګډ خوړلي او اګر دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمې دی که د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راوځي دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته ده الله یې زمونږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته څه وایي زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابو جهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره یې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او مرګری او مثل نه لري نه یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامانو دا ټولې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې وی کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کوې دې بې کسه سره ولې ظلم کوې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کوې دې غریب باندې زیاتې ولې کوې د ده خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کوې وی دا تا خراب کړی دی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا غوی خراب کړی دی ته سم کا وی به ټیک د مال یې راکړه زه به سم کما وی بس ویله په ده څه کې دی خو دا کار روزګار هم نه دی بیګار هم نه دی دغه چغې وی احد تاسو خراب کوئ واخله وی په څو خرڅې وی په څو ویلې وی په څو خرڅې وی په 3 اوقیې باندې سرو زرو 40 درهمه یو اوقیې وی راکړه پیسې وله ورکړلې او غلام یې ترې واخېسته نو او ته څه وی امیه وی که په یوه اوقیه دې اخېسته نو مې درکاو ګران دی واغېش په 3 په یو مې هم درکاو حضرت ابوبکر وی چې په 100 دې خرڅاو قسم په خدای بیا مې مغېسته دا ما ته معلوم دی چې دا څوک دی شکل ته مه ګوره رنګ ته مه ګوره د ده زړه ما ته معلوم دی زړه د سرو زرو دی د سرو زرو قلبه قلب ذهب د سرو زرو زړه دی دې ته مه ګوره چې رنګ تور دی زړه کې الله پروت دی زړه کې ایمان پروت دی چې په 100 اوقې دې خرڅاو ما غېسته او چې څنګه یې واغېسته نو حضرت بلال ورته څه وایي هغه دړدېدلی و غریب دغه وجود خو داغ او پوله او ورته او د چا په مینه کې د الله په مینه کې وی ابوبکر چاله دی غشتیم ځان له غشتیم ک الله له غشتیم که ځان له غشتیم نو ما ته کار خای چې د لکوم ګړې را باندې سره چیلې را باندې سره دیاړي را باندې کې چې سکه ما ته وای چې د لوکم او که الله له غشتیم نو ابوبکر ما او خدای سره پرېدا ما پرې د خپل خدای ته چې زه پوه شم او د ما خدای پوه شي زه الله خپل ته وجاړم او زه خپل خدای راضي کړم وی نه بلال ما ځان له نه غشتې ما الله لا غشتې انت حر لوجه الله زه د خدای په نوم آزاد نو چې راغی رسول الله مبارک ته حضرت بلال الوی دا ابوبکر ورته الوی وی بلال مې په بیه د امیه نه واغېسته حضور پاک ورته څه وی وی ابوبکر ما پکې ځان سره شریک کا اشرکنی فیه ما پکې شریک کا چې بلال ستای نیم او نیم زمای الله اکبر دا یو مخې ستای او دا بل مخې زمای دا نیم لاس تا یو لاس تور ستای او دا بل زمای وینه د الله رسول خو ما آزاد کړی ما مکمل آزاد کا حضور پاک سوئی وی بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے سردار او زمون سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار وي
ابو بکر سیدنا زمون سردار دی و اعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړی دی د مارونو مکه مکرمه کې خپل جون تیراو بس آزاد شو لګیا دی خپل مسلمانی او خپل الله او خپل رب یادی الله احد 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 او د الله نوم اخلي خوشاله شو ازادي ملو شو بهر کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته هجرت وکړ دیم لاړ مدینه منوره مدینه منوره کې اوسېده او یو انصاری سره ول رسول الله مبارک ور ولیم جوړ کړ او چې بیا په مدینه منوره کې میټینګ کېده د مانځره پاره چې دې مونږ د یو اواز پکار دی چې مسجد نبوي کله جوړ شو دینه مخکې اذان نه ویل کېده نو میټینګ وشو نو حضور پاک ماسخوتن صحابه راغون کړل یاره دې مانځله خلک راغواړو دې سره سو مشوره شروع وا یو کس وی سیب ټلې بټانګو د مانځه په وخت کې وینه دا خبره مې خوښه نه ده ټلې خو د عیسایانو نه خدا نو موږ په دین کې او بیا په ځکه د عیسایانو شعار له دخل نه ورکړ بل وی سیب خکر باندې به پوکې وو نو خلک برا غونډيږي وینه دا خو يهوديان بوق خکر کې پوکې وای نو موږ په خپل اهم عبادت کې د يهوديانو نخ نه را دن نه کو بل وی اور بابلو چې کله خلک لوګي ویني نو را غونډيږي با یره وی اور له خود مجوسیان تعظیم ورکي نو د اهم عبادت کې د مجوسیانو نه خم نه را دن نه کو نو فیصله پدې شو چې حضور پاک مبارک وي بس आवाज بکو چې الصلاه جامعه خدای مو بخا وخت د منزل او منزل راځي د आवाज بکو بلې فیصله وشو چې کله حضور پاکم کور تلاړو صحابم لاړل نو صحابه خوبونه ولیدل نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه مشهور صحابی دی نو د خوب ولید وی بازار کې روانم یو سړی سره ټلې د ټنګي دا څه وسره ده وی ما وتوی چې دا ټلې خرڅه نه اتبيع هذا وی ما تفعل به تپسکه وی ما چې موږ په خلق منزل راغواړو خوب دی ټنګو به وی هغه راتوی چې یو خشې ده نه خیم ما ویو خایا نو دا بانګي راتاو خو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خشه والده معنی سونه مزیدار ده الله ډیر لوی دی دا باندې رخصه معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زره دې خبره غوي ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وای اشهد ان محمد رسول الله د دې خبره د زړه تصدیق کوم او گواہی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لګل دی په دین بیا وای حي علی الصلاه حي علی الصلاه خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شه مونږ راشه حي علی الفلاح حي علی الفلاح خدای مو بخښه نیکه طرف ته متوجه شه او کامیابی ته متوجه شه او کامیابی لراشه بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګ راتاو خو نو بیا غ سړی ماته وی چې ودرېګا یو بل شیم درته خیم نو اقامت راتاو خو وی چې مخکې دا بانګ وایا چې خلک را بلی او چې خلک جمعات تراشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کا دا صحابي وی چې کله رابیخ شوم نو ما وی چې دا خو مړ خپل خوب ولید نو نه غراغي په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسول ما خدا سے خوب ولید نو حضور پاک په انها لرؤيا حق ان شاء الله کدا خدای خو خیدا رښتونه خوب دی نو خوب زمون طالبان وی دا شری دلیل نی د پیغمبر غ دلیل او رسول الله مبارک تصدیق د پیغمبر تصدیق دلیل نه نو ګوره خوب چالي دلیو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه هغه خوب لیدل لیکن رسول قسمت باندې د چالي کلیو الله اکبر د حضرت بلال وی عبد الله ابن زید دا سیوکا چې بلال تیواز کې وراشه وی قم مع بلال د سره ودرېګا فالق عليه ما رايت تا چې کم خوب لیدي هغه د توایا فلينادي به دی بانګ وی چغه په دی وی فانه اندا صوتا منك د اواز ستانه چته او خشتخ کله आवाज دی نو چې کوم خوب هغه صحابي لیدل او عبد الله ابن زید ابن عبد ربه هغه یو جمله بلال توي او بلال ډیر په خشته आवाज لومبه بانګ و د حضور پاک په امت کې د بانګ مخ کې امتونو کې نو
لومبی بانک چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبی بانک چا وې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اواز یې خشتاو نو چې بانګ وې نو حضرت عمر صادر ځان پسې راخکاو په منډه جمعه ته روان دي وی د الله رسول قسم دې دغه سي خوب مام لیدلې دي دا چې څنګه دوه سوار لسو صحابه په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلې حضرت بلال نو لیدلې نور صحابه لیدلې او بانګې په دوه دې کې لویه فائدہ ده چې دا د اذان دا تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که د لیدلې نو بیا خو به خلکو ویل که دو لیدل نو ځکه بانګ وې کنه نه دی لیدلې نورو خلکو لیده لیکن الله د په قسمت لیکلې وه چې د رسول الله مبارک په مخکې به بانګ دی وي نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز ولا خدای ورکړی دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب خو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او د به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ته مسکی کېده او خوند او یا تاریخ لیکلی زمارونو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ تماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړ دومره ښکلې اواز یې مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وایي ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وایي ډېر ښایسته او ښکلې مزېدار اواز بیا وسره حضور پاک مبارک روس یو بل صحابي مرګري کړی دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر ګنا بینا نو آیا وسره مرګري کا نو لومبه بانګ به دو بانګونه به سار ویلې کېدل خصوصا په رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې به حضرت بلال اذان یو ځل په سفر کې په سفر کې د مازدیګر وخت ترمذی شریف کې حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګې وینه حضور پاک دې ابرد دک صبر کا چې موسم یخوالی پر انتظار وکا نو بیا دې پاسې دو بیا ودی ابرد نو بیا پاسې دې ابرد صبر وکا لګ انتظار وکا چې یخواله راشي صحابه حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی چې د وړو غونډو سورې منقولی ده نو بیا وته اوس بانګ وای او زمارونو کله به څه چل کاو الله اکبر چې بانګ به وي حضور پاک به کور کې او جمع به تیار شوه نو دې به ورغه د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېد او څه به وي الصلاه یا رسول الله الصلاه یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دوالو جهانو مبارک سردار لا आवाज ورکي چې هغه څومره په منځم مین او د پیغمبر مبارک اغل आवाज ورکي الصلاه یا رسول الله الصلاه یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وقف وړه اډو کې پلاس کې واه واه او حضرت بلال ورغه او نیمه غوخه خولې نیم پاتې او आवाज یې ورکا الصلاه یا رسول الله الصلاه یا رسول الله د خدای رسول من درازه نو حضور پاک غاډو کې خو او مسکې شو ماله تربت یمینه سشوی دی بلال لاس دی په خورو کا کړشا ډوډۍ نه دی وستو خوراک نه دی وستو مسکی شو خوشتبی وکړه دی وته نو وی چې بلال صبر کاوه مو چغه مکوا وازونه دخل ډوډۍ خورم صبر کاوه دروزم کنه نه ماله یو ذوی ماله یو روایت کرا دی تربت یمینه اور دې تندې دې په خورو کا کړشا څه شي وی دي تا ډوډۍ خورو تعالی आवाज ورکا ضرب رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دي او د شپې دی اخیری وخت کې اوځه کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو وسار مانځله به مسوک پاسای نو مؤذن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خور وی انا وی د الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مو د حضور پاک مو د شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پښمنی تا سبا ته لګ وخت پاتې شو نو د اوخ کی جاوا واغې ته ډډاو والا او سبا ته قتل چې سبا راوخیږي نو حضور پاک په پاسوم بانګ بوې ما نو دی به د سونو کې من به کو ناګانسترګې ورل کودش دی مرده شو حضور پاک مدر او صحابه مدر نور راو خطر زړه به د حضور پاک بیدارو پسترګې خودي دي نور خو پسترګو کاری پړغو نه کاری
جس نور روخت رسول الله مبارک انور تو دونه شو فورا بلال تو یا بلال اینما قلتا بلال تا چې ویس دبا پاسوما څه شو هغه خبره ده نور روخت مونږ رانه لاړ قضا شو حضرت بلال وته زوی وی دا الله رسول کوم ذات چې تعالی خوب راسته مال امراوست کوم خدای چې تو دکړې نو سې مو دکړه دې کې دا الله حکمت دی بعد کار قصدن الله کوي څه چې خلکو ته دا چلو کوي که څوک اوده پاتې شو نو خفه کېږه ما او ځان له خپل اسباب برابرې ځان ته په ټیم ګړی ودراوه یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې دا ټنګ ټنګې ودراوه ښځې بچو ته ووایه چې ما پاسه وه خو انسان دی که ټول اوده پاتې شو او نور خطو نه پس را پاسې دی نو له مخ خوره من نام عن الصلاة او نسیها وليصليها اذا ذكرها او استيقظ چې کله وتر مون را یاد شو د شوی او یا ته یېرو چې کله وتر یاد شي او کله را بیدار شو نو وخت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وخت مکروه کې منس کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل لپاره استثناء راځي نو چې وخت مکروه دي ختم شي نو خیر دی خپل منځ دی وکړه دا الله صحابه ته امت یو طریقه خودله نو پاسې ده نو رسول الله مبارکو فرمایل وی دلته شیطان دی خپل علاقه کې زه چیزو را دی زینا نو بل دی ته لاړل نو الته کې بیا د سنو کړل او حضور پاک منځ کو صحابه ور سره منځ کو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه اور سره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی وسره د کجوري تورم وسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوب په ځای به یو صادر لنګ کړو او باقی بس نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبيث داغه واقع برته چې تبل دی بل وقوم ان شاء الله العزيز اچې په مکه کې به بدن خره کولې نو هغه امیه ولید نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه خلکا ګورې کدا امیه هغه دی او کنن بچ شو کنه بس مرما لمې چوي نن خدای ګیر کړی خو کدی نن بچ شو کنه دغه په ما نخري کړی دی ظالم بس مرم پښتانه وای کنه لبا مې وچو بس مړ بشم نو چا وته کم دی بیا غره نو صحابه اور پسې شو نو چې صحابه اور پسې شو دا امیه را لاندې کړ نو د سره زوی او سره په اوخ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي کنه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ور پسې دي نو دا چلو کو چې خپل او چې تکلو زوی ته علامه کلو لاندې وګرځاو مطلب دا چې ما اوخ لک سپک شي چې تختی منډه تیزه کی او بل دا صحابه به پزوي شي نو د به بچ شمه صحابه زوی واغه ولا مردار کو د پسې شو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق هغه ته عبدالرحمن بچ مې کا وی دا اوخ نه ټوپ کا دا اوخ نه ټوپ کنه عبدالرحمن ابن عوف ځان ورواچ صحابه میدان جنگ کې تامن نشي ورکول پاسې کته ته خو بلال سره ظلم نه کړی تایر دی چې بلال باندې بدن خرې کول اوس خو خدای زمون ګوتل راوسته دی اوس کافر دی فریدوی چتا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وینا ما امن جنگ میدان کې نشي ورکول پاسې کته اته نه پاسې ما امن ورکړي حضور پاک لبو زما هغه وی د بلال هغه چغې د مونږ سترګو کې لکه پرتی دي بلال نه چې د کمی وینه به یولې دي مونږ پریدو بلال سره چې د کم ظلمونه کړی دي دا دړنه وای دړکه وای دړکه دا غینه مونږ پریدو بس یو صحابي دی لک درونو دا امیه هغه تور راواغې ته په داخېټه کې ولا لاندې نه وای او مردارې جنگ بدر کې شریک ته احد کې شریک ته پټولو جهادونو کې زمارونو شریک ته او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زمارونو جدا کېږي نه بهر ہے حالات ډیر دي خو یو مختصر دته وایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تلو او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وی بلاله وی داسې یو عمل لا تا خای کنه چې ته ډیر پرمه دی وی ځکه چې زه په جنت کې روان او استاد پیزار کشار مې مخ کې اورید وی دا الله رسول زما خدا سي تعامل نشتا او یو کار کوم چې زه کلمه او 10 کوم نو 2 رکعات نفل کوم تحیت الوضو وته حضور پاک پیدا وجنه زمارونو ګل چې کله او 10 کې او مکروه وخت ني 2 رکعات نفل کوي
او که داسې وخت و چې جمع تیاره و خیر دی بیا پرېښودی شي یا داسې وخت و چې تا سنت پکې د ماسپښین کې وخت لږ دی نو خیر دی هغه د ماسپښین سنت هم د هغې په ځای بیا ودرېږي خو که موقع د سره وه او اودس دی وکړه یا د غسل وکړه 2 رکعاته نفل کوه دا ډېر دوی د برکت شی دی خدای پاک به درې جنت درکوي جنت حضور پاک وی ز خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېده نو طالبان وایي چې دا پیغمبر نه مخکې ویلی شو هلکه وي خادم مخکې منډې وایي دروازه کولاوي او ځان برابروي یوه شوه دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته و یو جنۍ وه حوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو تې لاندې پرېوتې دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ده وی خپله تې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا نشته دي دنیا کې دا ښځو سره خبرې اخو د جنت حالات دي نو یې ما تې تپوس وکړه ته څوک او دا محل ډېر قیمتي دی دا د چا دی وی زه ستا یو امتي ما او د هغه په انتظار شپې اړوم راړم او دا محل د هغه دی زما څوک امتي دی ستا صحابي دی زما څوک صحابي دی وی بلال ابن رباح حضرت بلال څومره لویه خبره او یو ځل یو صحابي راغی حضور پاک ته وی زما لور پیغله د الله رسوله چاله ورکه وی بلال چېرته تللی دی هغه واپس لاړه دیغه مسافر دی غریب سی نشتا نو بیا راغی وی زما لور پیغله ده د خدای رسوله چاله ورکه وی بلال چېرته تللی دی په درېیم ځل بیا غږ ونه که بیا لاړ بیا راغی وی د الله رسوله لور مې پیغله ده او چاله یې ورکه ورته وی ګوره بلال چېرته تللی بلال له ولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتي دی نو جنتي له لور ولې نه ورکې نو ورپه نکاح کړه ورته نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړه نو دا کور کې بیبي و بلال نو بیبي والا اواز ورکړه د الله رسوله څوک یې وی زه پلان کې یم د الله رسول پلان کې یم وی بلال څه شو وی خو بار وته دې پته نه لګي نو حضور پاک هغه ښځې ته وی داسې معلومیږي لکه چې غوسه جوړ تللی دی او تم لکه چې غوسه هم غوسه دی او تم لکه چې غوسه دې ښځې غږ ونه کړ نو ښځه یې ورته بیا وایي یاره وایي بس یو خبره باندې غوسه راځي چې کینی وی رسول الله مبارک دا ویلی دي چې کینی نو رسول الله مبارک دا ویلی دي نو دا ټولې خبرې دي رښتیا کوي خو چې څه خبره نو تا یادوي نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه وی هغه منم خو چې څه خبره نو ماله به زر مخه وایي وی رسول الله مبارک دا ویلی دي رسول الله مبارک دا ویلی دي حضور پاک به در څه وایي وی بلال چې څه وایي رښتیا وایي دی دروغ نه وایي دا رښتونه دي دې دروغ نه دا ټیک شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازرو ز خاک مکه ابو جهل انچ بلعجب سلمان د حبشه سلمان د فارس بلال د حبشه او صہیب د روم او د مکې د خاورې نه ابو جهل پیدا دی او وګورو دی وګورو په لکونو په کروڑونو په کربونو ابو جهل مالداران یو ځای کې چې ایمان نشته قسم په خدای بلال او بلال دی الله خی چې رنګ او نسل نه تقوا غربت نه تقوا ایمان د پیغمبر او د الله مینا دانه چې دا غلام دی او سپلې نشته او پیزاري نشته نه ایمان دی پکې ایمان د پیغمبر مینا د پکې او د الله مینا د پکې الله یې زمونږ زمارونو دا نصیب وګرځولي خیر واقعیت وګدري نو ډېر واقعیت درته نه ویم په یو د تبله مهم چې مکه کله فتح شوه او مکه کې دنه څومره بوتانو دی ټول رامات کړل او بیت الله صفا کړ او غیر چاپیره په مطاف کې بوتانو هغه هم ټول ډکرې ډکرې وې غورځو نو اوس لومبه په مکه کې بانګ ویل کې دینه مخکې مکه کې بانګ نه دی ویل شي دا لومبه دی نو پیغمبر مبارک ډېر د انصاف وکړ قسم په خدای ډېر انصاف وکړ
دې ته نه دي کتلې چې دا د لوی خاندان دی دا د رکوټي دی او دا غلام دی زما دې په خدای قسمې د خپل غلام د بچي د حضرت اسامه سپېمې یې پاکې کړي دي دومره عاجزي کڼې به تره چا پاکې کې د غلام بچی یې په دې پنسه ناست دی اسامه د غلام زوی دی او پوزه یې بېدلې وه کڼې او عایشه ورته الله رسوله دې خوا که چې دې پاکه کړم وی نه عایشې دا به زه پاکومه احبیه د سره مینه کوه فاني احبه زما خوښ دی غلامانو سره یې څه کړي او غلامان به ازادول دا خو د مخکې نه رواج را روان او پیغمبر مبارک وی ازادوی شابه آزاد کې دا د خدای بندګان دي آزاد کې چا چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای د اور نه آزاد قسم کې آزادوي زهار یو قسم شی دی هغې کې آزادوي قتل خطا وغیره مطلب یې دا چې دا داسې خو رسم ختمولی نه شو ځکه د هر چا غلامانو جنجال جوړېده نو دی لاره ورته اختیار مینا کوي وایي چې څه خورې غلام له ورکه چې سا غوندې نو غلام له ورکه په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف په ماشومانو یې کم کړی دی او زنانو صاحب متعلق یې سره هم ویلی دی مړه سم ښکلی د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای دی هر څه به م ته پرېښي دي نو وی بلال ته آواز کړی نو دی راوسته وی بلال لومبې بانګ به ته وې په مکه کې ماشاءالله او کم دی به وې نو د بیت الله سر ته یې وخېجه وی بانګ پې ووایه نو بلال نه چا بیا تپوس کوي ستا ذهن ته تېرېدله یاره وایي ما وی چې نه دا لومبې بانګ دی دا به چې ته حضرت ابوبکر باندې وایي یا کېدی شي حضور پاک یې پخپله وایي یا چې ته په بل صحابي وایي لیکن انصاف ته وګوره په بلال یې وایي اړې مات نه شي او د بیت الله سر ته وخېجه لومبې بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر له راغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد لزم ما د رسول الله مبارک نو اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکا ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوې یو خو مې اړه وچوت چې رسول الله مبارک لاړ نو چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک هغه مینه به ماتېږي هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې اړه وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لاړ نو ته مې بیا لړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې اخېستې م که ځان له که ځان له دې اخېستې م نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره به یم او که خدای له دې اخېستې ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړو نو بعضې علما خو اجازت یې وله ورکړه چې ځه راجح قول هم دغه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به ځې نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد لزم وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې خو ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته وی رضی الله عنه ته عمر تم وی ابوبکر عمره قسم دې که بانګ خوند راکوي مالا بانګ خوند نه راکوي زه چې به بانګ به مې وې نو په یو سترګه به قبلې ته کتل په بله سترګه به مې د رسول الله مبارک هغه خشته او نیازبین او چمکدار مخ ته کتل مالا بانګ خوند نه راکوي په هر کیف اجازت یې ترې واخېسته او شام ته لاړ دمشق ته لاړ او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم وره نو حضرت عمر وی بلال دی علاقه کې دی رهولی خو یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهولی نو بیت المقدس ته ودرو وی شابه هغسې بانګ وایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس مونږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه شو او بس ته کنه بلاله بس مدینې ته راځه وی نه مدینې ته نه ځه مدینه ډیره خوږه ده د مدینې خاوره ډیره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډیره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وی د هغه مخکې انیشته نو ماله مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی محنت یې ورته وکړه نغې نو خوب یې ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وی بلاله دومره بې وفایي بس دی دا ستا وفا ده ما سره
دومره بے وفایی چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلي دې م پرېښوده نو مدینې ته راغله یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او ښځې خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویلې کېږي چې کوم به رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارکو شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت او د پیغمبر د رسالت اواز بیا وځي نو رالل پیشابه بانګ به وی وی دی لا نیم راغلی ما نه خپل محبوب ګیله کړې ده په خوب کې ما نه ګیله کړې ده نو د خپل محبوب ملاقات له راغلی بانګ له نیم راغلی ما مه وجنئ نو حضرت حسن و حسین یې ولا راوستل حضرت حسن و حسین ناغي رالل نو د خپو نه ورته راتوی شو کاکاجي موږ د خپل بانګ به وی موږ ته به بانګ وی او تاریخ لیکي چې زنانه او سوال جوابونه راولېږل موږ ته به د حضور پاک دور یاد دی او د پیغمبر زمانه به موږ ته یاد دی الله اکبر نو درېده نو بانګې شروع او داسې بانګې وه چې مدینه کې یو اختر شو اختر یو جشن شو او چې چا الله اکبر اورېد نو زنانه کوټو ته وکتل او ماشومان را منډې او د خوشحالۍ نه سترګو نه اوښکې روانې یو عجیبه انداز دی او دی ویې په ډېر جوش باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او يشهد ان محمدا رسول الله نو محمد نوم نه مخکې لاندې را پرېوت لکه د کب وتړقېده یو تاریخ خو لیکلي چې سی ورکړه وفات شو خو بل تاریخ لیکي چې نه بې هوشه شو راجح همدا ده بانګې پوره نه کړی شو نو واپس لاړ شام ته وایي بس دا مانه نه کېږي او چې به بانګ وي نو حضور پاک به دومره شوق کې راغی چې کله به ما ته آواز وکړم بخ 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 یا بلال واه 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 هغه آواز به ما له څوک راکړي ما چې به بانګ وي نو زه به ودرېدم نو ما به دروازه کې آواز وکړ الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د الله رسوله مونځ لرم زه به دغه آواز چاته کوم صحابو کې د حضور پاک مینه وه جذبه وه الله یې دغه مینه جذبه په موږ کې پیدا کړي خیر بیا واپس لاړ راجح قول دا دی چې شام ته واپس لاړ او شام کې بیا په 20 هجره کې دی وفات شوی دی څوک کوئی چې باب صغیر ورته وایي په دمشق کې هلته دفن دی یو تاریخ وایي چې نه په اردن کې دفن دی عمان کې او چې کله مړ کېده نو ښځه ورته ناسته ده وحزناه ده ورته جاړي حزن ای غمونو د رنګ نه تور دی خو مینه ډېره ده محبت ډېر دی نو دی ورته څه وایي ښځې ته وحزناه مه وایه دا مه وایه چې اوهو غماه وفرحا دا وایه ولې غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا هذا دا موای غم موقع ولا خوشحالی ده بل دوستانو سره ملاقات کیږي التر دوستانو ملاقات لازم او چا لازم محمد مصطفی له او دا غمرګرو لروانه په خوشاله زمارو اسلام موږ د دا یو نه خبرې خېده دا غلام هم دی او سردار د ایمان پکې وي او د الله او د رسول مینه پکې وي کبه کس دی او کبه سو کړي او لیدلو سپلو والا دی او پر دې غلام دی او چې ایمان پکې دی نو د سرتاج دی د سرو زرو دی الله درې خواخو او ګډیر مالدار دی او بی دینه دی منافق دی فضل کې د خدای او رسول مینه نشتا د جهنم خشاک دی الله دې مړ کې د الله او رسول مینه پیدا کړي
نو مشهور صحابي دی مؤذن د حضور پاک او په دې محرم کې وفات شوی ما مناسب وګڼله چې داغه متعلق یو څو خبرې درته وکړم الله پاک دې زموږ په زړونو کې صحابه مینه پیدا کړي او الله پاک دې زموږ ژوند او مرګ د صحابه په نقش قدم نصیب وګرځول کې